بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم نقیب الله کزی د زما پښتو موټیویشنل یوټیوب چینل. دلته زه هر ماښام په مختلف موضوعات باندې مجلسونه کوم. دا زما پلی لیست دی چې نوم یې دی افغانستان هسټري اینڈ اسلامیک ریولوشن. په افغانستان کې د افغانستان تاریخ چیش دی، د افغانستان جغرافیه څه ده او دا وخت موجوده اسلامي ګورنمنت په دا کې کم اصلاحات راولي، څنګه عوام ولس د دې څخه خوشحاله دی. یوه اسلامي ګورنمنت زموږ په هیواد کې، زموږ په دغه پښتنو په دغه هیواد کې، برادر مسلم ملک کې او زموږ په خپل وطن کې څنګه چې دی هغه یو د خلافت راشده د اسلامي ګورنمنت هغه یاد برته تازه کوي. نو په دا پلی لیست کې به زه د افغانستان پر موجوده حالات باندې، د اسلامي انقلاب باندې، دغه بری چې موږ ته راغلی دی، دغه سوله امن چې راغلی دی، پر دا به زه مختلف ویډیوګانې کې دلته غږیږم، مجلس به کوم او د قوم سره به خپل یاداشتونه تازه کوم، مجلسونه به کوم چې څنګه یو اسلامي ګورنمنت د هغه ثمرات و عوام ته، ولس ته، وطن ته رسیږي او څنګه د الله پاک رسول او د الله پاک نظام، دغه حدیث و قرآن چې په کوم ملک کې نافذ سي د قانون په حواله باندې، څنګه هغه وطن او هغه علاقه د ترقي پر مخ باندې د امن د خوشحالي په مخ لور باندې روان سي. نو د دې ثمرات نه صرف هغه هیواد ته خلکو ته رسیږي، ولس ته رسیږي، بلکې پر ټوله کائنات باندې د دې مثبت ثمرات راځي او نافذه کیږي او اثر پر اچي. نو په دا باندې د پلی لیست کې به زه مختلف موضوعات باندې غږیږم. خو نن زما د دې پلی لیست اولنۍ ویډیو ده، تاسو دا مکمل وګورئ، کمنټ پر ورکړئ، یو بل ته دوستان ته شیر کړئ او دا زما یوټیوب چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ. ستاسو کمنټونه در ما را رسیږي. تیر بار د یونیورسټي کوم ویډیو چې ما کړې وله، زما د یاداشتونه وله، هغه تاسو ډیره خوښه کړې ده، کمنټونه را رسېدلي دي. ستاسو یو جهان مننه. انشاءالله په روان دور کې به هم چې کله دا پلی لیسټونه مکمله سي، بیا به زه پر دا باندې ګپه کوم، مجلس به کوم. دوستانو، د افغانستان دغه زما ویډیو سیریز چې دی، دا به زه مختصرا لږ درته بیان کوم. ګوره، ساینټیسټ دا وایي چې دا دنیا د کروڑاو کروڑاو کال کیږي چې وخت ور باندې تیریږي. دا یو بیگ بین ولو، یو داسې دماکه وسوله، د کائنات په وجود کې رالی او دا کائنات نور هم پیلاویږي. نو دوستانو، په دا وطن کې، په دا علاقه کې افغانان وسیږي. زموږ دی د پښتنو ملک دی، هیواد دی. په دا افغانستان کې د دې افغانستان نوم اول د وار باختر ولو، دغه څه مخکې اریانا ولو، بیا چې دی هغه یو دغه پر جوړ سلو، خراسان نوم پر کښېښول سلو، نه عظیم خراسان چې ورته وایي نه. نو دا په مختلف ادوار کې د افغانستان نوم بدل شوی دی، اوس یې افغانستان نوم دی نه. اوس په دا افغانستان کې چې آثار قدیمه والا ساینټیسټ راغلي ولو، جغرافیه والا چې کله دا پلټنه وکړه، په دا افغانستان کې 50,000 کاله مخکې، 50,000، 15 نه، د پښتنو خپل تاریخ چې دی هغه 15,000 تقریبا عمر دی نه. د پښتنو د ژبې او تاریخ چې دی هغه شاته ولاړ سي، در اسلام څخه مخکې هم، مطلب دا د مجموعي طور 15,000 کاله د پښتنو د تاریخ چې معلوم تاریخ معلومیږي نه، چې باید دا دونګه پښتون زوړ یو قوم دی نه. نو په دا کې، په دا افغانستان کې چې کله ساینټیسټ سروې وکړه په جغرافیه په حواله باندې، نو 50,000 کاله مخکې باقیات د انسان غدلې پیدا سلو. مطلب مې دا دی د ویلو چې په اولنۍ دور کې چې کم انسان ولو، هغه په دغه افغانستان په دا علاقه کې اوسېدی. اوس د افغانستان چې کم جغرافیه ده، هغه خو نو تاسو ته معلومه ده، اوس موجوده د پاکستان، د ایران، د چین او وسطی ایشیا، تاجکستان، ازبکستان
د دې سره سمون خوري او په دغه علاقه کې دغه افغانستان قایم دی. دا افغانستان کې دا یو زرتشت دور هم تیر سوی دی. په دغه افغانستان کې آریان راغلی دی چې دلته اوسېدلو، د پښتنو اولنی یعنی پښتون چې دی هغه آریان بني اسرائیل قوم دی نه. نو دغه افغانستان کې زرتشت قوم والا اوسېدلی دی نه. په دغه افغانستان کې هندوان اوسېدلی دي، بدمت تهذیب چې دی هغه تیر سوی دی. او دا په دا افغانستان کې مطلب مختلف دور کې مختلف تهذیبونه دا یو دور پر دې تیر سوی دی. اوس د افغانستان کې داسې یو دور راغلی دی چې په سکندر اعظم دلته راغلی، د افغانستان یې قبضه کوي، جنګونه یې وکړلو، فتح خو نه سو ورته حاصله نه. دا د سکندر اعظم دور دی. داسې دور هم راغلی دی چې په دا کې یعنی هندوان، کشانیان، زرتشان او دا بدمت دا ګرد په دا تهذیبونه په دا دور کې تیر سوي دي، خاص کر زرتشت قوم نه. بعضې خلک خو دا عقیده لري پښتانه زرتشت دي نه، نو خیر موږ خو نه منو. نو بیا داسې یو دور راغلی دی، دا دریم یو خو هغه دور دی نه نامعلوم تاریخ چې د تاریخ څخه مخکې دی. یو بیا داسې د سکندر اعظم داسې یو دور راغلی دی نه د تاریخ. او بیا یو دور داسې راغلی دی چې هغه اسلامي فتوحات دور ورته وایي نه. دا ګویا مطلب د تاریخ معلوم دور دی نه. دا د 6 عیسوي سوي نسې د 12 عیسوي پورې عیسوي کال پورې دا یو دور دی. په دا کې اوس څوک دی خلافت راشدیه ده، صحابه راځي دلته د اسلام تعلیم عام کوي. بیا عباسیه دور دی، بیا صفوي دور دی، په دغه دور کې غزنوي دور دی او بیا غوري دور دی نه تیریږي نه مختلف. محمود غزنوي ډېر غټ د مسلمانانو یو حکمران تیر سوی دی او ډېر ښه یو عالم دین او ډېر ښه پوه انسان، ښه حکمران نه. دا د پاکستان اکثره چې کوم مزایلونه دي پر انډیا ورته صحیح یا غزنوي دي یا غوري دي نه. نو دا د انډیا والا دا مزایلو څخه ډېر تنګ دي نه. دا د پاکستان وزیر داخله بدبخته وزیر داخله خواجه آصف یو وخت ویلي ولو چې غزنوي او غوري خو دا خو په افغانستان د افغانستان څخه به رالو پر پاکستان او پر د انډیا، پاکستان خو نه جوړ سوی، په دا علاقه به چې دی هغه به لوټول، حملې به کولې، دا زموږ هیرو نه دی. نو اوس چې د انډیا سره دا اوس د مئی په حواله باندې جنګ سولو، د پنجابیانو خوله څنګه خاموشه سوله، خواجه آصف څنګه ورک سوله، څنګه غزنوي او دغه د غوري مزایلونه پر څول. اوس دی ووایي چې غزنوي او غوري زموږ هیروګان نه دي، بای موږ د مسلمانانو هیروګان دي. نو خیر، نو دلته بیا یو داسې دور راغلی دی چې هغه د مغولو د ترک یو دور راغلی دی، تاتاریانو دور راغلی دی، بیا د چنګیزیانو د منګول یو دور راغلی دی. دا تقریبا د 15 عیسوي پیړۍ خبرې دي نه چې په دا کې مختلف غټ غټ حکمرانان باچایان پر افغانستان تیر سوي دي. دلته به بیا رالو هندوستان، په دا علاقه کې به جنګونه کول او بدال به جوړ کړی ول په آپس کې نه. دا د مغولو د ترک تاتاریانو چنګیزانو دا یو دور دی. بیا یو دور راځي برته په دغه د 15 پیړۍ بعد بیا د مغولو مکمل یو دور جوړیږي نه. په هغه کې ظهیر الدین بابر دی، هغه د ترکو د علاقې سره راځي، وسطي ایشیا سره راځي، کابل چې دی هغه فتح کوي، بیا دلته دې خواته راځي تر هندوستانه پورې. مطلب د ظهیر الدین بابر او د مغولو دور یو شروع سي، مکمله دور نه. د دې څخه مخکې خو د تاتاریانو منګولو نه. نو دلته د ظهیر الدین بابر څخه دلته د مغولو اصل حکومت او دور شروع کیږي د 15 پیړۍ بعد. بیا یو داسې دور راځي د 18 او د 18 پیړۍ دور راځي پر افغانستان باندې، چې دا دور داسې یو دور دی چې هغه د میرویس نیکه، د احمد شاه ابدالي دراني حکومت
سدوزي حکومت دغه دور راځي چې هغه بیا د کندهار او د کابل او د هرات څخه بیا راوځي، بیا دلته د کوټي او د پښین په خوا ځي، بیا در ملتان او لاهور در دلی او د پانیپت او د دغه دور راځي چې بیا دا ګوا مطلب د افغانانو یو خپل دور دی. ولې په افغانانو کې شعور پیدا سلو، ترکانو مغولو ته شکست ورکوي او افغانانو کنداریانو او پښتانه خپل راپورته کیږي د میرویس نیکه په سربراهي کې یا د احمد شاه ابدالي دراني په سربراهي کې. نو دا د ولسمې او اتلسمې عیسوي پیړۍ بعد خبرې دي. بیا یو داسې دور راځي چې هغه کې ته د افغانستان یو جمهوري دور یې ورته وایې، د انګریزانو سره جنگ دور یې وایې، د برټیش حکومت سره برطانوي دور سره جنگ وایې نه. دا د اتلسمې پیړۍ بعد خبرې دي نه چې د انګریزانو سره جنگ کیږي. دلته دوست محمد خان پر کابل باندې حکمران دی او دلته په هندوستان کې د برټیش ایسټ انډیا کمپنۍ د دوی په آپس کې جنګونه سره کوي. کله د کندهار په خوا ولاړ سي، د پښین په خوا ولاړ سي، انګریزان ولاړ سي کندهار فتح کړي، کله بیا هغه د دوست محمد خان قبایلي خلک راپورته سي، دلته جنګونه کوي. په دا مابین کې دلته په پنجاب کې راجا رنجیت سنګ دی او هغه د انګریزانو سره یو سازش کوي، د دوست محمد خان خلاف جنګونه کوي او انګریزان دا غواړي چې په افغانستان کې د شاه شجاع حکومت پیښ سي. د اتلسمې پیړۍ بعد خبرې دي نه چې هلته شاه شجاع حکومت ولې هغه د انګریزانو سره معاهده کړې ده چې پېښور و دا کندهار پېښور و دا چمن و پښین و کوټه سوی دغه ګرده به برطانیې حکومت ته ورکړو نه، یو معاهده یې ورسره کړې ده نه شاه شجاع. نو بعد کې بیا هغه سازشونه کوي، امیر عبدالرحمن ختم کوي، بیا یو بل دور شروع کیږي، را روان دی، وخت دی تیریږي. په دغه وطن کې بیا د پاکستان ازادیږي، هلته چې دی امیر عبدالرحمن د دغه څه د برټیش سرکار سره معاهده کوي، ډیورنټ لاین جوړیږي. امیر عبدالرحمن چې دی هغه یو رقم سرنډر کوي نه، هلته د روس چې دی هغه لګیا دی، یورپ هم قبضه کوي، دلته پاکستان ته هم راځي، هندوستان ته هم راځي، برطانیه چې دغه پریشانه ده چې دی نه روس راسي. نو دا یو سازشونه یو دور دی. بعد کې پاکستان جوړیږي، د پاکستان بعد چې دی هغه مختلف کمیونست حکمرانان په کابل او په دا باندې حکمراني کوي. ظاهر شاه دی، داود شاه دی، ببر کارمل دی، دا رقم نو مختلف سره لګیا وي، وخت سره تیریږي، جمهوري حکومتونه دي، امان الله خان غازي دی، دا سره بچا سکا حکومتونه دي او یو بل سره حافظ الله امین دی، یو بل سره جنګونه دي، نور محمد ترک دی، سور انقلاب دی، وخت دی تیریږي. او د اویا او د اتیا یو دور راځي نه، 1980 و 75 دا یو دور راځي، د نجیب الله حکومت بیا جوړیږي، بیا افغانستان باندې روس حمله کوي، دلته امریکا پیسې ډالر ضیاء الحق مارشالله او پیسې او ډالر را روان دي، مهاجر راځي افغانستان کې، ورور بدال جوړیږي، افراطفرید د طوایف الملکي د پاپس کې وار لارډز جوړیږي، هر ځای توپکیان دي، بدال دي نه. او بیا د مجاهدین خبرې کیږي، اسلامي انقلاب خبرې کیږي، یو د قرآن او د حدیث خبرې کیږي، لیکن شاته ډالر او امریکا روانه ده، د روس خلاف جنگ کیږي نه. نجیب الله حکومت ختم کیږي، ډاکټر نجیب وخت دی تیریږي، ضیاء الحق په جاز کې چې دی پټاویږي او بیا دلته د 1900 وخت تیریږي، د 1996 دور راځي، د چمن او د پښین او د شاوخوا علاقې سره یو قوت راپورته کیږي د طالبان اسلامي حکومت په نامه باندې. او بیا
کندهار فتح کوي، هرات لرځي، شاوخوا علاقې دي نه کرزی حکومت جوړیږي، جنګونه سره کیږي، هلته ټوین ټاور تباه کیږي او اسامه راځي او بوش جنګ کوي، توره بوره دی او بدال دی، د اسلامي ګورنمنټ د طالبانو ختم کیږي، بیا کرزی راځي، بیا اشرف غني راځي، وخت د تیریږي نه، طالبان جنګونه کوي 20 کاله لګیا دي، اخر نیټو او امریکا ګرده شړل کیږي او په 15 اګست باندې طالبان برته کابل چې دی هغه فتح کوي او د قبضې څخه خلاصي، اسلامي ګورنمنټ جوړیږي. نو دا د افغانستان یو داسې مختصرا یو خاکه ما درته پیښه کړله چې چیرې هغه افغانستان چې په هغه کې 50,000 کاله مخکې د انسانیت باقیات پیدا کیږي او د آثار قدیمه څخه دا معلومیږي چې دالته زرتشتي حکومت ولو، آریان حکومت ولو، بدمت حکومت ولو، لګیا ولو، سکندر اعظم ولو، او چیرې د موجوده حکومت چې طالبان اسلامي ګورنمنټ حکومت اسلامي شریعت پکې نافذه کوي. نو دا د افغانستان زما چې کوم یو سیریز دی، په دا به زه مختلف اوقات کې ویډیوګانې ورباندې جوړوم، هر اړخ باندې به زه مجلسونه کوم، خپل یادونه به تازه کوم چې زه څنګه افغانستان ته ولاړم، بیا د افغانستان سره بیا دا اوس چې اسلامي ګورنمنټ جوړېدی او د چا سره زما رابطې ولې، کم مجلسونه ما ورسره کول، څنګه زما مینه او محبت پر راتلول، زما خپله د فیسبوک دوه پیجونه او پاڼې چې دی هغه د اسلامي ګورنمنټ په قرباني کې چې دی هغه زه د لاس څخه زما د لاس څخه وځي، ګویا مطلب زه هم قرباني ورکوم نه، ګویا مطلب په دا اسلامي ګورنمنټ په قیام کې موږ هم یو څه برخه اچولې ده. نو الله دې د اسلامي ګورنمنټ په افغانستان کې دا انقلاب کامیاب کړي او کفار او چې د اسلام خلاف دی هغه ته د خدای شکست ورکړي. نو پر روان دور کې به زه پر مختلف د افغانستان چې کوم هسټري ده په اسلامیک پوینټ آف ویو باندې به زه پر دې باندې مجلسونه کوم. نو انشاءالله تعالی سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. دا زما یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړي او یو بل ته سره واستوي لینک. حاضردم ما نقیب کزیت راکې اجازت، د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.